زما محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته معلومه ده چې نن 9 د اکتوبر دی 2024 په تیر کال په دغه 9 تاریخ باندې د فلسطین جهاد مقدس هغه شروع سویو. د اسرائیلو او د عالم کفر ټول مسلمانانو ته د فلسطین مظلوم مسلمانانو نسل کشي دپاره امریکا، یورپ، اقوام متحده بشمول تمام عالم کفر د اسرائیلو په شا ولاړ، د اسرائیلو سره تایید او د اسرائیلو پشت پناهی، اسرائیلو ته مالی او اسلحه مدد کومک رسولو دپاره ولاړ دي چې یو کال مکمل سو چې اسرائیل د فلسطین د مظلوم مسلمانانو نسل کشي کوي او تقریبا اسرائیل اوس مسجد اقصی زموږ د مسلمانانو قبله اول ته رسیدلی دی. هغه قبله اول د مسلمانانو یې په خپل ګیره او حصار کې اخیستې ده. مسلمانانو ته هلته د لمانځه او عبادت کول اجازت نه ورکوي. نو د فلسطین سرزمین دا اول هغه مځکه ده چیرته چې الله رب العالمین بیت المقدس الله رب العالمین اوله قبله د مسلمانانو جوړه کړې ده. لہذا مسلمانان به بېوفایي او غداري هغه د مسجد اقصی سره نه کوي. افسوس چې نن مسلمانان د مسجد اقصی سره ډېره بېوفایي کوي. اسلامي حکمرانان پخوا بې غفلت کې ویده دي. د ټولې دنیا چې څومره اسلامي حکمرانان دي ټولو په شمول نن د فلسطین او د فلسطینیانو په وجه موږ ملامت یو او هغو ته به په میدان محشر به مې سترګې مړې نیولې زموږ ټولو حکمرانان. حالانکه د مسجد اقصی باندې که زموږ جانونه، مالونه، زموږ حکومتونه قربان سي لا لږ. نن هر سړی، هر ملک والا دا وایي چې زما بزنس خراب نسی، زما د ملک حالات خراب نسی، زما تجارت خراب نسی. ولی د پیغمبر علیه السلام د الله کور مسجد اقصی که خرابیږي په هغه باندې ته دغه د ځان او د ایمان تاوان نه بولې. نبی علیہ السلام فرمایي مسجد صلاة فی مسجد بیت المقدس افضل مما سواه من المساجد ب500 صلاة. مسجد اقصی کې یو لمونځ چې رسول الله وایي چا وکړي د 500 لمونځو برابر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی چې په میدان په آخر زمانه کې سيسير الامر ان تكون جنودا مجنده، جند بالشام، جند بالیمن، جند بالعراق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مسلمانان به ډلې سي د کفار سره به جنگ کوي. صحابه ورته وایي یا رسول الله نو په دا وخت کې ان ادرکت ذلک نبی به زه څه کوم؟ خیر لی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره ما ته دا مشوره راکړه که په دا وخت کې زه ولم زه به څه کوم؟ فقال علیک بالشام فانها خیرة الله من ارضه. نبی علیہ السلام ورته وویل چې په دا وخت کې به د آخر زمانه کې په دې وخت کې به ته شام ته ځې. دا د الله په ټول روی زمین کې د بیت الله او د مدینې بعد په ټول روی زمین کې بهترینه مځکه ده. یجتبی الیها خیرته من عباده. الله خپل بهترین بندگان، خپل نازولی بندگان به الله شام ته، فلسطین ته براولي. ایمان ډک خلق دي. تاسو نه وینئ چې ټول خاندان شهیدان سي بیا دوی سوای حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. موږ هغې چې یو سړی عام مړ سي د هغې په خپل مرګ مړ سي څه حال یې څنګه ژړاوي فریادې. مګر الحمدلله الله رب العالمین دې خلکو ته څنګه ایمان ورکړي. ټول خاندان خپل اولاد ټول شهیدان سي بیا هم دوی حسبنا الله و نعم الوکیل. پیغمبر علیه السلام ځکه فرمایي چې کله فتنو زمانه راسي ایمان به ته په فلسطین کې مندې هلته به ایمان وي. نبی علیه السلام فرمایي الا و ان الایمان حین تقع الفتن بالشام. نبی علیه السلام کله چې فتنې راځي اخر زمانه کې به ایمان او مؤمنان به ته په فلسطین کې وینې. نن د فلسطین په هغه مؤمنانو باندې کم حال. نن مسلمانان ظالمانه خاموش دي. اسرائیل ور باندې د ظلم بازار ګرم کړي. نو نن هغه یهودیان چې هټلر پرېښول نو مړه نه کړل، مردار نه کړل، نو هغه یهودیان بیا د خپل وطن ویستل. هغه یهودیان رالو یمن له، د یمن خلکو ته خواستګزاري وکړي، هغه ته ځای غوښتي. یمنو خلکو هغه عربو لرالو، عراق لرالو، شام لرالو. بیا چې آخري دغه یهود چې هټلر پسې راواخیستل دا سمندر باندې په کشتۍ کې رالو بې سر و سامان و. نن اسرائیل چې نن په مسلمانانو باندې د ظلم بازار ګرم کړی دی. فلسطین مسلمانانو ته ویل د فلسطین مسلمانانو، ای عربو فلسطینیانو،
د غزا او د فلسطین مسلمانانو تاسې د انبیاو اولاده یاست، تاسې بهترین ځای یاست، او بیت المقدس مسجد اقصا تاسې پړوسیان یاست، تاسې ته د مسجد اقصا واسطه، د مسجد اقصا د خدای واسطه، تاسې ته د انبیاو واسطه، تاسې د انبیاو مدفن دلته دی، د انبیاو همسایګانو پړوسیان یاست، د انبیاو اولاده یاست. الله دپاره د دې انبیاو واسطه د مسجد اقصا واسطه سوالونه او خواستې ورته کولې، موږ ته ځای راکړه، د فلسطین مسلمانانو هغه ته ځای ورکړه. نو ځای ورکړي د هغه بعد یو څه زمانه بعد د خلکو تجارتونو کاروبارونو هغه یې شروع کړل، بیا د فلسطینیانو مځکې په زیات قیمت رانیول شروع کړه، بیا قبضهګیري شروع کړه، بیا فلسطینیانو سره ظلم او بازار نن تاسې وینئ په فلسطین په مسلمانانو یو کال مکمل سو چې هغه باروت هغه بمان چې په اقوام متحده په قانون باندې هغه باروت او هغه بمان یو څوک هم نشي استعمالولی، ممنوع دي هغه باروت یې، داسې باروت او داسې بمان یې ورباندې استعمال کړل چې هغه که په دیوال باندې ولګېږي، په دیوال باندې اور لګي، دیوال سوځي، نو انسانانو جسدونه هغه بالکل انګار کویله کړل. الله رب العالمین دې د فلسطین د مسلمانانو غیبی مدد وفرمایي. الله په مسلمانانو باندې مزید امتحان او ازمایش مکه، مسلمانان په دې د فلسطین په باره امتحان کې ناکام سو، فیل سو، الله تخپل غیبی مدد وفرمایه، د فلسطین د مسلمانانو کومک او مدد، لکه څنګه چې د ابرهه لشکر د هاتیانو د پیلانو لشکر روان کړیو، بیت الله شریف یې نړوله، الله ته د خپل بیت الله غور وکړي، الله هغه لشکر دی تباه او برباد کړي. الله رب العالمین نن د فلسطین د مسلمانانو د مسجد اقصا غور وکړي، مسجد اقصا بیت المقدس د ظالمان نړۍ خپل یهودي عبادت خانه پر جوړي، الله ته د دې لکه څنګه بیت الله کومک دې کړی، نن د فلسطین د مسلمانانو د مسجد اقصا حفاظت لپاره خپل لشکر راواسته، خپل عذاب ورباندې راواسته. الله امریکا او د برطانیه او چې کم خلک اسرائیل او اسرائیل کومک، الله خپل د قهر څاپېړه ورسره کې، الله ته تباه او برباد کې.